په یو دینار څوکیداری کومه لګیا یم یار څوکیداری کومه په یو دینار څوکیداری کومه لګیا یم یار څوکیداری کومه ته مې د کلي چینارونه وهې زه دې د ښار څوکیداری کومه ته مې د کلي چینارونه وهې زه دې د ښار څوکیداری کومه بخښنه غواړم درغلی به وې خو ستا نظر څوکیداری کوم او سرکار زما څوکیداری نه کوي زه د سرکار څوکیداری کوم مننه سرکار زما څوکیداری نه کوي زه د سرکار څوکیداری کوم دغه غزل درته ډالۍ چې زړه مې مستي غواړي مزغو کې مې سندرې ګرځي په دې سبب را سره یو دوه نه لښکرې ګرځي امن پرست یم د مینې په ډېرۍ وده یم دا مې ثبوت دی چې په خوا کې مې کونترې ګرځي او د ښار واکدار لره بس دا شرم پوره دی که نه د سوال ډوډو پسې چې ځای په ځای تور سرې ګرځي د ښار واکدار لره بس دا شرم پوره دی که نه د سوال ډوډو پسې چې ځای په ځای تور سرې ګرځي هغه د خلقو د پیغور له ویرې داسې شو چې نه د سحر ښکاري نه د مازیګرې ګرځي هغه د خلقو د پیغور له ویرې داسې شو چې نه د سحر ښکاري نه د مازیګرې ګرځي یو څو موریانو خپل بچي سکول ته سحر لیږلي یو څو موریانې په بچو پسې یو ترې ګرځي چې په غربت مې خبر شوي د قادره یاره هغه خواږه خواږه یاران هم رانه لرې ګرځي په هر ځای کې د اشنا خبرې کیږي څه دروغ دي څه رښتیا خبرې کیږي آخرت دې خلکو شاته پاتې کړی بس چې ګورم د دنیا خبرې کیږي آخرت دې خلکو شاته پاتې کړی بس چې ګورم د دنیا خبرې کیږي او خو خبر یو چې وارث د پیغمبر دی نو بیا ولې په مولا خبرې کیږي صاحب لالا خو خبر یو چې وارث د پیغمبر دی نو بیا ولې په مولا خبرې کیږي او څوک د چا او څوک د چا عزت تغلې په هر ځای کې ناروا خبرې کیږي او څه قادر مې واورېدل ریباره ته غوږ کېږده چې د چا خبرې کیږي په دغه ټپۍ زه به یې راغونډ کړو چې یا په ما ګرانه دومره خوږې زار شملتانه دومره خوږې یا مسلمانه دومره خوږې زما جانانه دومره خوږې چې د نوم سره ترخې کاوې ګوټه ما ډېره زیاته مننه مهرباني